ښې چارې پښتانه کله هم چې خپلو حاکمانو، واکمنانو، واکدارانو د لوی چارۍ او ظلم څخه په تنګ راغلي، نو د ولسي حرکت او سیاست پر ځای تل پردیو سره سازش کړی. تیر نږدې تاریخ کې هم ډېرې بیلګې شته، خو زه یو 1500 کلنۍ زړه لرغونې بیلګه در کوم. پښتانه اشخاص پرستی او چیرته په اوسنیو بدو نه مني. خواوشا 1500 کاله وړاندې په سیمه باندې ابراهیم لودي واکمنو. د نیکه بهلول لودي او پلار سکندر لودي په څیر خاکساره او ملنګساره نه و. پښتانه تر بدځنه شو او د خلاف مغولو سره یا بابر سره سازش وکړ. بابر د ننني ازبکستان د یو وړې سیمې فرغانې حاکم و. پښتانه ورسره مل شو او د ابراهیم لودي تخت پر انسکور کړ. که څه هم بابر پښتنو سره ژمنه کړې وه چې زه به ابراهیم لودي وژنم نه او بیرته به یې د دلی حاکم کړم، خو داسې یې ونه کړل. او وعدې سره سم یې نه پښتنو سره واکمني وویشله. پایله د مغولو او پښتنو ترمنځ 3 کاله جنګونه. خو که چیرته پښتنو پردیو سره سازش نه وای کړی، خپل ولسي سیاست او حرکت یې کړی وای، فرید خان مشهور په شیر شاه سوري مخې ته کړی وای، نو نه به نن مغل وای او نه به پښتنو دومره بد حال وای. خپل که هر څو بد شي خپل وي، پردي پردي وي. نور باید خپلو خلاف پردو سره سازش ونه کړو. راځئ خپل منځ کې سره جرګه شو. مننه.